د باک ولسوالۍ مربوط چنارګي سیمه کې د ځاځي میدان څخه په راوتي خوړ باندې جوړه شوې دغه فرشه کلونه وړاندې جوړه شوې چې ډیره برخه یې تخریب شوې او په بشپړ ډول د له منځه تلو له ګواښ سره مخ ده. سیمهوال وایي د فرشې په بیا جوړېدو یې کار نه کیږي، باید په دې ځای ورته اساسي پل جوړ شي. د دې ځای ارزښت ته په کتو که په دې ځای باندې پل جوړ شي نو د ځاځي میدان، د پکتیا ولایت د ډنډې پټان او نورو ورڅیرمه ولسوالیو اوسېدونکي به په اسانۍ سره وکوی شي چې له ختیځې لارې له خوست ولایت سره وصل شي او له دې ځایه خپلې اړتیاوې پوره کړي. دا د خوست له مرکزه په اوږده فاصله لرې پرته ولسوالۍ ځاځي میدان ته تلونکی سړک دی چې د چنارګي سیمه کې پرې کلونه وړاندې فرشه جوړه شوې ده. د باک او ځاځي میدان ولسوالیو ترمنځ پرته دا سیمه ښکلی غرنی طبیعت لري او د موسمي ورښتونو تر هر اړخیز اغیز لاندې ده. د چنارګي پر خوړ تقریبا له یوې لسیزې ډیر وخت وړاندې دا جوړه شوې فرشه اوس له کاره لوېدلې او د موټر چلوونکو ترڅنګ عام خلک او عامه ترانسپورت له ستونزو سره مخ کړي دي. که د فرشې بیا رغونه ونشي او یا د پل غم ونه خوړل شي، ډیر به لکه دا رکشوان بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. خلک وایي له باران او خوړ راوتو وروسته ساعتونه لاره بنده او په خوړ پورې وتل د سر او مال په بیه وي. دوی غوښتنه کوي چې پر دې خوړ دې ورته اساسي پل جوړ شي څو د لارې له بندېدو او غمونکي انتظار خلاص شي. دغه فرشې څخه موږ ډېر سخت تکلیف یو، ځکه چې خو موټر ته سخت هوان دی چې کومې ورځې پر غلې مغې ورځې د موټر بیرنګونه یا ماشین کوم حتما یو اریز جوړوي. نو دغه فرشې نه تونس انجینر صاحب دا موږ غوښتنه ده چې دغه فرشې باید حتما غور وغوړای شي. ځاځي میدان د خوست له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې طبیعي ښکلا یې بېساري او د سیلانیانو د سیل و سیاحت ډېر وختنی انتخاب دی. سیمهوال وایي د لارې په اوږدو کې دا خوړ او دې ته ورته نورې سختې او ستونزمنې لارې د چکرو میلې خوند پیکه کوي. لږ نه ډېر مهم دی، ځکه چې دلته بارانونه دي، دغه رئیس علاقه دې ته ډېرې غاټې اوبه دي چې کله بیا بارون وشي نو دا دی کې په سلو موټر وي لوړ وي، زنانه، ماشومان، مریضون، د هر څوک دا دی کې ډېر په تکلیف وي. نو دغه څو ولسوالۍ لکه باک د میدان د غاړې د جمعې پورې د ټول سینالون د خوست ولایت دوی درتي ترای نیمې شپې پورې دلته ویسور وي. غوښتنه مو دغه ده چې یاره دا پل زر تر زره مونږ پوره جوړ شي یا دغه ولس دې پوره جوړ شي، دغه لوی خدمات به دغه وي چې دا پل جوړ شي. حکومتي مسؤلین ستونزه مني او ډاډ ورکوي چې پر همدې ځای د پل جوړولو ترڅنګ د ځاځي میدان سټي وان پل ته هم بودیجه منظوره شوې او ژر به یې کارونه پیل شي. نو د چنارګي پل یو د سټي وان پل هغه شاید تاسو معلومات وي د امیر حفظه الله په هغه ځانګړي حکم سره د 15 سرحدي ولسوالیو د پوره چې کومه بودیجه ځانګړې شوې ده، په هغې کې یو چنارګي پل هم دی او بل د سټي ون پل هم دی. هغه سروې مو کړي دي، تقریبا 10 میلیون افغانۍ په هغې باندې لګښت رسي. نو په دویم پروګرام کې د دغو پروژو چې اوس داوطلبۍ پروسه یې هم روانه ده د نورو پروژو، نو دا په دویم قدم کې انشاءالله امید ده چې هغه د پوره آغاز کې پل ترتیب شي، هلته مو د پل ترتیب کړي. که آبادي وي خلک له دې خوړه پورې راپورې وځي نو د خوړ پر غاړه د دې هټیوالو ورځ به هم بې سودا تېره نه شي. حیات الله محبت، ازمون رادیو، د باک چنارګي سیمه.